د افغانستان ملي امنیت شورا او د طالب پلاوي نن بیا سره وکتل او د دوی په منځ کې کومې هوکړې ته سره ورسېدل. راځئ دا ټول مطالب په همدې ویډیو کې راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. په سلامونه مه هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلې د حکومت او طالبانو تخنیکي ډلو په کابل کې د بندیانو تبادلې پر لارو چارو خبرې پیل کړې دي. د طالبانو 3 کسیز پلاوي سې شنبې د دغو خبرو لپاره کابل ته راغلي دي. د افغانستان ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي د دوی تخنیکي ډلې په کابل کې له طالب پلاوي سره د پرون راهیسې خبرې پیل کړې دي. دا خبرې د بندیانو د پیژندنې د هغوی خوشي کېدنې او خپلو سیمو ته د هغوی لیږدولو لپاره په یو میکانیزم په رامنځته کېدو ورټولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هیله څرګنده کړه چې که د دوی 3 کسیز پلاوي افغان چارواکو ترمنځ خبرې ښې پر مخ ولاړې شي او تر راتلونکو 3 ورځو پورې به د بندیانو د خوشي کېدلو بهیر په عملي توګه پیل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي هوکړې له مخې به 15,000 طالب زندان او له طالبانو سره د افغان حکومت زر بندیان خوشي شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر لیکلي دي د دوی د بندیانو د کمیسیون 3 کسیز تخنیکي ټیم د کوربتوب چارې په کابل کې د قطر سفارت ترسره کوي او د نورو اړوند چارو د اجرا لپاره په دې غونډه کې د سور صلیب هم برخه لري. د طالبانو او افغان حکومت چارواکو ترمنځ تر دې مخکې 3 ځله ویډیویي کنفرانس له لارې د بندیانو د خوشي کولو پر موضوع خبرې شوې دي. دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه کې راغلي چې امریکا به له بېلابېلو اړخونو سره د انسان چارې په توګه کار وکړي چې تر 15,000 طالب بندیان او زر حکومتي بندیانو تبادله ته لار هواره کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني که څه هم د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه فرمان صادر کړی خو دا چاره تر اوسه نه ده پیل شوې. افغان حکومت وایي دوی تضمین غواړي چې د خوشي کېدونکي طالب به بیا جګړې ډګر ته نه ستنېږي. د بندیانو د خلاصون پر موضوع د افغان سولې خبر یو مهمه او اساسه موضوع ده چې له کابل تر اوسه افغان حکومت او طالبانو خپل منځنۍ خبرې هم نه دي پیل شوې. دوستانو ستاسو د طالبانو د څرګندونو ته څه نظر لرئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوې نه حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.